الله حبیبه یو داسې عمل راته وښیه چې جنت ته لاړ شم. بس یو داسې عمل راته وښیه چې سړی جنت ته رسی. نو امام الانبیا ورته یو عمل وی لا تغضب ولک الجنه. بس غصه مه کوه ته به جنت ته ځې، غصه مه کوه ته به جنت ته ځې. څه مطلب؟ غصه خو به خامخا راځي، خو غصه کنټرولوه نو ته به جنت ته ځې. چا چې غصه کنټرول کړه دی به جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د تلو عملو خو وی غصه مه کوه، نو غصه کنټرول کوه نو تا د پاره بیا جنت دی. دا یو عمل ساته چې غصه کنټرول کوه. نن سبا چې دا څومره اختلافات رالل د دې وجه دا ده چې زمونږ غصه په کنټرول کې نه ده. غصې حالت کې بیا نه الله یادي او نه بیا د الله رسول یادي. عامو حالاتو کې هر څه یادي، خو چې غصه راشي بیا هر څه هیر وي. نو د غصې په حالت کې نفس کنټرولوه، غصې په حالت کې بد رد کنزل مه کوه، بیبي ته طلاقونه مه ورکوه بیا وروستو ستومانې. نو دا وایي د غصې په حالت کې ومه. نو چې د غصې په حالت کې سړی نه وي، هغه خوشحالې او رضا ناست وي، نو هغه ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. چې د غصې حالت نه نه هسې بې وجې به ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. نو دا خو د غصې حالت دي که نه. ځکه امام الانبیا فرمایي چې غصه کنټرول کوه، غصه کنټرول کوه، د ډېرو خبرو نه به بچ. غصې په حالت کې نه بدې ردې تې نه وځي، کنزل وکړي او پلار او مور بل له یاد کړي، داسې مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مومن چې دی که نه دی به لعان نه وي، دی به لعنت نه وي، دی به خیري نه کوي، دی به بدې ردې نه وي، دی به سپکې خبرې نه کوي. مومن دی به لعنت کلمات نه وي او دی نه غټ ځان ساتئ. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چاته ووایي چې ای کافره، ای فاسقه، او دا خبرې کنزل ورته وکړي، ای بے غیرته، ای پلان کیا، ای پلان کیا. حدیث مبارک کې راځي وي دا الفاظ وګرځېدي سي، زی ګوري زی. نه که تا هغه ته فاسق ویلی او هغه نه وي، نو دا الفاظ راشي په تا باندې ولګي، دا په تا راشي په تا. وی کافره، ای مشرکه، دا څومره غټ الفاظ دي، دا به چاته نه وی. دا د مؤمن الفاظ نه دي. حدیث مبارک کې راځي لعنت کوونکی نه دی، دا بدې ردې چې وي او دا خیري چې کوي او دا زنانم ډېرې زیاتې خیري کوي. لعان د ځان نه مه جوړوئ. حدیث مبارک کې راځي وی لعان چې دی، لعان دی به د قیامت په ورځ د دوو خبرو نه محرومه ګرځي. لعان چې دی یو به د الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. د لعان سړي سفارش الله نه قبلی چې هغه لعنت لیږي او هر ټیم بدې ردې او کنزل او په خوله کې سمه خبره نه وي، دا لعان دی. د ده به الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. حدیث مبارک کې راځي دا ولا شفعاء او ولا شهداء یوم القیامه. نه به شفیعان جوړیږي او نه به شهدا جوړیږي. شهدا څه مطلب؟ قیامت کې به الله د دې امتونو نه ګواهی علي. امت ته به وایي تاسو ته دا پیغمبر راغلی و، د تاسو ته دین اسلام را رسولی و، دا به د دې امت نم دا ګواهی علي. وی به چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت ګواهی کوئ، نو دا ټول امت په ګواهی کوي چې او الله مونږ ته تا قرآن کې ویلیو چې امام الانبیا راغلی و قوم ته دین اسلام را رسولی و. نو حدیث مبارک کې راځي وی دقه لعان سړی نه دی به الله د دې شهداو نه به دغه کوي، ختمی چې دا قوم گواهی کوي په پیغمبرانو، نو الله به وایي دا لعان ته لر کوي، د ده گواهی ته ضرورت نشته. دی د اړو نه وایي چې مونږ ته پیغمبر راغلی او د لعان ولا شهداء دی به په دغې شهداو کې نه ګواهانو کې چې کوم امت د پیغمبر په باره کې ګواهي ورکوي چې او دی مونږ ته راغلی نو دا لعان به تې الله وباسي چې دی دې پکې ګواهي نه ورکوي په ورځ د قیامت. نن مونږ معمولي خبره بد ردې او کنزل په خوله کې هم سمه خبره نه، په خوله کې هم چرته سمه خبره نه، دا بهادري نه ده، دا غیرت نه دی. ترخی خبرې او کنزل کول دا ډیره ناروا ده. څاروو ته نبی علیه السلام وایي کنزل مه کوئ، نو
سارو ته کنزل مکوئ. نبی علیه السلام سره یو سورلي وه، نو یو کس هغې سورلی ته کنزل وکړل، نو بیا ورته راوښود. نبی علیه السلام ورته کوز شوې، تا خو اوس په دې سورلی لعنت رالیږو، اوس پې سورلي کوې د پاس، اوس دې پې لعنت راولیږو او اوس پې سورلي کوې، وی اوس کوز شه د دې نه. نو وی سورلو ته کنزل مکوئ، زمانې ته هم کنزل مکوئ، شپې ته کنزل مکوئ، ورځې ته کنزل مکوئ، دا الله راولي. د شپې څه قصور نشته دی. زمانې ته کنزل مکوئ، خلقو ته کنزل مکوئ. حدیث مبارک کې دام راغلی بیبي ته به کنزل نه کوي. د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې هغې ته به بدې ردې نه وایي، په مخ په یې وښینه او بدې ردې پلار نیکه او دا الفاظ به ورته نه وایي، دا الفاظ به ورته نه وایي. دا د مؤمن شان نه دی. نو معمولی خبر او ډیر ناروا کنزل دا کورونه کې مه کوئ. په دې دا بیبیانې ډېرې خفه کېږي دا ناروا کنزل چې سړی کوي. حدیث مبارک کې راځي موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر غیرتیان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي عایشې رضی الله تعالی عنها ورله اوبه راوړلې، نو عایشې رضی الله تعالی عنها ترېنه اوبه وڅښلې. نو چې اوبه یې ترې وڅښلې امام الانبیا له اوبه راوړې. نو امام الانبیا ورته وایي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی عایشې تا چې اوبه څښلې نو د کم طرف نه دې څښلې وي، تا دا خوله په کم ځای لګولې وه په دې لوښي؟ وی د الله حبیبه ما په دې ځای په حقه ځای خوله ولګوله اوبه یې وڅښلې. اوس چې ښځه اوبه راوړي خاوند هغه ورته وایي مردارې دا دې ولې جوټه کړلې؟ زه به ستا جوټه اوبه څښمه، دا دې جوټه کړلې، دا مسلمانه نه ده ولې؟ نو دا بدې ردې او دا خبرې امام الانبیا نه دي کړي. د امام الانبیا ښکلي اخلاق بهترین اخلاق اختیار کړي. په حقه ځای باندې خوله کېښودله چې په کومه ځای باندې عایشې رضی الله تعالی عنها خوله ایښې وه او حقه اوبه یې باقي وڅښلې چې هغې تې څښلې وې او باقي وڅښلې.